د موږ د تاسو دا ټول طریقه د درس د تدریس غلطه ده. له دیوبند نیولې تر حقانیه تر نیوټاون او دلته تر دا ټولو جهادي مدرسه دومره غلطه طریقه د درس او تدریس ده. موږ په مدرسه کې صرف اختلاف زده کوو. شی زده کوو. ګورې 20 کاله د جمهوریت او د امارت جنګ وکړه او جنګ ګورې د دوه نظامو جنګ اسلامي نظام. تاسو مهرباني وکړئ علامات چې درس ویل هغه نه نور جمهوریت په پیژنې خلافت پیژنې 20 کاله دې په جنګ ده نه پیژنم او اختلافي مسایل ټول زده کړي دي. موږ په خدای په مدرسو کې خلکو ته اختلافات ورزده کوو. د نبی اسلام په سیرت خبرې موږ د سیرت کتاب لرو ولې نه لرو؟ بیا خو د نبی اسلام په سیرت خبرې په اخلاق زده کوو. موږ په سیاست کې کتاب لرو نه کنه سیاست خو زده کوم بیا خو جمهوریت کې نه درېږم. اوس خو کله دیوبند فارغ سم کله حقانی کله ارجی ذاتي مرده‌باد زنده‌باد مرده‌باد جمهوریت زنده‌باد جمعیت العلماء اسلام زنده‌باد پلانې ووټونه زنده‌باد برکات سنت مرته وکړه. موږ په ټوله مدرسه کې اختلاف زده کوو. رفع الیدین که وکم لمونځ مې کېږي که مې نه کېږي وکنه خو تېره وښیي دماغ ته په قدري کې چې رفع الیدین مکروه ده ستا پکې هغو ته وایم که رفع الیدین ونه کوم لمونځ مې کېږي که نه کېږي خو ته ووایې چې د عبدالله بن مسعود څخه لمونځ مې کېږي. دا چټي بحثونه او که په جمهوریت کې ولاړ یم لمونځ مې کېږي لمونځ مې ولاکه وسي ولې خو دلته مو ویل چې څوک د شرعي امیر په لاس بیعتونه کې ماته میتتن جاهلیه جاهل مړ کېږم خو زه اسلامي نظام نه پېژنم او چې د مال لمانځه کې نه فساد راولي نه کراهیت راولي په هغو باندې مناظرې کوم. موږ دومره غلط نصاب جوړ کړی په ټولو مدرسو کې که د دیوبندیانو مدرسې دي که د بریلویانو دي که د اهل حدیثو دي که د سلفیانو دي که د اشاعت والا دي ټول اختلافات ورزده کوو. څه ورزده کوو؟ نه اخلاق ورزده کوو نه سیرت ورزده کوو نه سیاست ورزده کوو نه اسلام ورپېژنو. صرف څه شی ورزده کوو؟ اختلافات. د الله په خاطر له دې خبرو نه تېر شئ. خلق راټول کړئ که رښتیا ځان تاسې العلماء ورثة الانبیا بولئ او هر قسم خلق. نبی اسلام د ابو جهل زوی هم له ځان سره ملګری کړو او امان یې ورکړو لقب یې ورکړو مرحبا بالراکب المهاجر فی سبیل الله او فرمان صادر کړو. نور به دې ته داسې څوک نه وایي مړه پرېږدئ مړه به خپل کار کوي ژوندي ولې تکلیف وکړه. دې موږ جواب